ملګرو څنګه چې مونږ ویلو چې د ویډیو یو سلسله شروع کوو چې په هغې کې مونږ د میډیټیشن په موضوع یا سکالو باندې یو بل سره ډایلاګ وکړو. نو دا د ویډیو چې کومه سلسله د لړۍ ده، نو په هغې کې خبرې زه کوم، تاسو یې اورئ، خو دا هم یو ډایلاګ دی. نو په ډایلاګ کې تاسو داسې برخه اخیستی شئ چې کله تاسو دا ویډیو اورئ نو تاسو د هغې په حساب باندې خپل ځان ته پام کوئ. هغه چې څه اورئ نو هغه په خپل ځان کښېنئ او په ټولنه کښېنئ، یا چې کوم دی نو د زړه په غوږ اورئ، اټینشن سره. نو دا د ډایلاګ برخه ده. بیا چې ستاسو پوښتنه وي نو هغه بیا موږ سره په کمنټونو کې هم شریکولی شئ او د هغې په ذریعه باندې به دا ډایلاګ زموږ ترمنځ روان وي. نو دا لړۍ چې دا د میډیټیشن په موضوع ده، نو مونږ به دا وکړو چې په دې لومړی یو څو ویډیوز کې به د میډیټیشن په آرټ باندې خبرې وکړو، چې دا یو څنګه یو آرټ دی، یو فن دی، او د دې فن چې کوم دی نو څه ګټه ده. نو تاسو په ذهن کې به ډېرې پوښتنې چې یاره میډیټیشن به څنګه کوو، میډیټیشن ته به څنګه کینو، څه ته به پام کوو، خاموشي به څنګه راځي، سایلنس، مایند څه ته وایي، کانشسنس څه ته وایي، سوچ څه ته وایي، ایکسپیرینسز څه ته وایي، میموري څه ته وایي. دا ټولې خبرې چې کوم دي دا د میډیټیشن سره نیغ په نیغه یا په شیشه تړون لري. نو په دې ویډیو چې کومه لړۍ ده نو په دې کې به زموږ ترمنځ دغه ډایلاګ روان وي. زه به دا ووایم چې دا ویډیوز چې کوم دي دا زموږ میډیټیشن دی. که دا ویډیو تاسو اورئ او تاسو خبردار ناست یې د خپل چاپېرچل نه، د خپلې ناستې نه، د خپلې کرسۍ نه، د خپل جسم نه خبردار یې، تاسو د خپلو اورېدو نه هم خبردار یې، تاسو په دې هم خبردار یې چې کوم ځای کې ستاسو پام بدلیږي او کوم ځای کې ډسټریکشن پیدا کیږي، نو دا هم خبرداري ده. کله چې ته په دې خبردار شي چې زه خبردار نه یم، نو دا هم خبرداري ده. چې زما مایند منتشر دی، نو دا هم خبرداري ده. دغه انتشار، نو دا خبرېدنه چې ده، نو دا خبرېدنه په تاسو کې څومره راولاړېږي، او آیا دا چې کله مونږه دا خبرې کوو نو دا خبرېدنه چې کوم ده په دې کې زیاتوالی راځي، کموالی راځي، دا میډیټیشن دی. بیا وروستو که تاسو په دې خبردارۍ باندې پوه شئ، په دې وراثه باندې، په دې ډایلاګ باندې، په دې پیژنګلو باندې، نو بیا تاسو ځان لم کېناستی شئ د سیند په غاړه، د جندي په غاړه، د اوبو د ډنډ په غاړه، د لښتي په غاړه، په غره کې، د غره په لمن کې، په خپله کوټه کې، د خپل کور په چت باندې، چېرته هم چې کښېنئ، په بس کې هم ناست یې، په لاره روان یې، اوږد واک له لاړې، نو ته بیا هغه خپل وجود ته، خپل ځان ته، خپل چاپېرچل ته، د مرغو اوازونو ته، د هوا شور ته، د لمر پلوشو ته، د ژړا اواز ته، د خندا اواز ته، په زړه کې راولاړېدونکي وسوسو ته، یرو ته، غمونو ته، دردونو ته، د خپل ژوند ټولو قصو ته، خپلو یارانو دوستانو ته په خپل زړه کې پام کولی شي، خپل غم ښادۍ ته، د ژوند د ریپیټیشن ته، خپل بورډم ته، خپل حسد ته، خپل یرې ته پام کولی شي. نو بیا که موږ دغه ټول ژوند ته په یو وارې پام وکړی شو، او دا چې کوم دی نو په یو وارې داسې پام وکړی شو چې موږ ژوند چې کوم دی هغه د زړه په سترګو داسې ووینو، په یو ژوره لیدنه کې، په خپل زړه کې دننه، چې په هغې کې موږ ته د دې چې کوم ابسرډټیز دي،
ابسرډټیز په انګریزي کې د دې چې کوم عجیب او غریب حالتونه دي، کم چې په دې کې دا ماشینی حالت دی، په دې کې چې کوم دا کړهو دی، په دې کې چې کوم دا سټرګل دی، په دې کې چې کوم دا خواري ده، په دې کې چې کوم دا غمونه دي، دردونه دي، دا غم خادي ده، د ټول هر څه ته مونږ وکتې شو په یو ژوره ننداره کې. نو دې سره چې کوم دی په مایند باندې چې کوم منګولې خخې کړې دي، د غم خادي، د ټریننګ، د کنډیشننګ، د تړون، د بانډیج، دا تړون وشلېږي، دا کنډیشننګ چې کوم دی د دې پنجې په مایند باندې سسته شي، مایند کې کلیرټي رونواله راتلل شروع شي. نو دا میډیټیشن دی. نو په دې لړۍ کې به مونږه په دې موضوع باندې یو بل سره وراسه کوو چې میډیټیشن څه ته وایي، مایند څه شی دی، کانشسنس څه شی دی، د ټیم څه کردار دی زمونږ په مایند کې، زمونږ په ژوند کې، زمونږ په سوچ کې، د سوچ او د ټیم یو بل سره تړون دی. سلف څه شی دی، آیا ځان چې کوم دی یا زه چې کوم دی، دا یو ډیر میسټیریس یا یو رازدار یا چې کوم دی نو یو معجزاتي شی دی کنه، دا ډیر سوپرفیشل دی، ډیر سطحي دی، ډیر معمولی دی. ابزرور چې کوم دی، کوونکې، لیدونکې، کتونکې، او ابزرو چې کوم دی، کتیدونکې، لیدیدونکې، ابزرد، په چا باندې چې کار کیږي، چاته چې کتنه کیږي، هغه څه شی دی، د دې دواړو منځ کې څه رشته ده. انالیسس چې کوم دی، کله چې ژوند ته مونږ په ټوټو ټوټو کې ګورو، انالیسس کوو، څیزونه وړیاسې وړیاسې کوو، نو هغه څنګه د هغې کتنې او د ټیم په منځ کې څه رشته ده. او هولیسټیک چې کوم اپروچ دی ژوند ته، کوم د چې مونږ انسایټ ویلی شو، ډایرکټ پرسپشن ورته ویلی شو، نیغ په لیغه لیدنه ورته ویلی شو، غونډه منډه لیدنه چې ده هغه څه ته وایي، او انالیسس څه ته وایي. نو د دې په پرخ باندې هم ځان پوهه کړو، په دې باندې به بحث وکړو، راسه به وکړو. لینګویج چې کوم دی، الفاظ چې کوم دي، د هغې سره رشته ده، او اکچوال چې کوم پروسس په برین کې روان دی، په نروس سیستم کې روان دی، هغه څه دی. نو د ټکي او د پروسس په منځ کې تړون او د دې چې کوم اثر دی په مایند باندې، په هغې باندې هم خبرې کوو. نو دې کې به ډېر ګڼ موضوعات راځي، خو د دې سره سره به چې کله موږ دا وراسته کوو، نو زموږ به ځان ته هم پامي، خپل وجود ته به هم پامي، خپل چاپېرچل ته به هم پامي، که پام مو نه وي نو دې ته به هم پامي چې پام هم نه دی. او دا کنټینیوس، ضروري نه دی چې دا پام کنټینیوس وي، مسلسلي. دا ته بې پامه شي، خو ته وخت په وخت پام ته راځي، بیا دې پام کېږي. خو دا پام چې دی نو دا میکانیکل ماشیني نه دی چې د دې یو فارموله ده. میډیټیشن فارموله نه لري. مطلب دا دی چې ته دا نشي کولی چې د پام نه یو فارموله جوړه کړې او هغه ریپیټ کوې. نو ستا پام چې کوم دی نو هغه یو جوور اویر نیسي چې هغه موجودي، نو او وخت په وخت چې کوم دی نو راولاړېږي، او په دغه دوران کې چې کوم دی نو تا ته یو داسې جووره لیدنه وشي د ژوند په باره کې، د خپل ځان په باره کې، چې هغې کې ستا مایند روڼ شي، کلیر شي، کریټیو شي، آزاد شي، په خپل خوځښت کې، په خپل مومنټ کې، په خپل فنکشن کې، په خپل آپریشن کې، په خپل کار کې
مایند چې کوم دی نو هغه نښته خندن نه وي، هغه آزاد خوځښت کوي او دغه آزاد خوځښت چې کوم دی دی کې مایند انوسنټ شي، یعنی کمپلیکسیټي دې ختم شي، سمپلیسیټي پکې راشي، نو بیا دې کریټیو شي. نو په دې ټولو موضوعاتو باندې به دا سلسله مونږه مخ په وړاندې بیایو. مننه.